غنی بابا د بل څه د نظم په سرنامه کې وایي چې په نظر کې مې د باغونو خیال، په نصیب کې مې لار د غرونو، عجیبه اچار مې اچولی دی د ګلونو او د غمونو. غنی خان وایي چې الله سبحانه وتعالی ماله داسې تیز نظر راکړی دی چې زما په خیالاتو کې هغه یو باغ ته رسیدل دي. یعنی زما چې کوم منزل دی نو هغه یو ډیر ښایسته، هغه ډیر ګلورین، الته خوشبويي دي، الته باغونه دي، الته ګلونه دي، الته رنگونه دي، الته خوندونه دي، الته خسته خسته اوازونه دي. او دغه تسوي د الله مندل، د الله معیت. خو څه چل دی، یعنی زما تک کم طرف ته دی او دغه تک ته رسیدل زما تقدیر څه جوړ کو. نو په نصیب کې مې لاره د غرونو، اوس کوم ځای ته چې زه ځان رسوم نو هغې ته لاره چې تلې ده هغه په غرونو تلې ده. او د غرونو لار څنګه وي تاسو ته پته ده، غر نه وی غرونه وی. او په نصیب کې مې لاره د غرونو، یعنی کوم ځای ته چې زه ځان رسوم ډېر ښایسته دی، خو دا لاره په غرونو تېروتې ده. او غرونه یو غر یي، هغې ته به خیږي، بیا به ترې کوزېږي، بیا بل راشي، بیا بل راشي، نو خیږي کوزېږي به په لاره باندې. په دې غرونو کې داسې کمرې چې د هغې نه سړی راتاویږي، تږی کېږي، وږی کېږي. په دې لاره کې چې دی ډاکوان وي، په دې کې غلې وي، په دې کې شکمار وي، په دې کې درنده وي، شرمخان وي، ماران وي، په دې کې یره وي، په دې کې شپې راځي. نو خامخا چې ځې دغې لارې ته، دغې منزل ته ځې، نو د غرونو د لارې نه به تېرېږي. یعنی دغه لاره د هر چا تګلاره نشي جوړېدی، هر څوک پې سفر نشي کولی. او کوزې وله نو لارم دغه ده، په غرونو باندې ده. عجیبه اچار مې اچولی دی د ګلونو او د غمونو. غني خان وایي چې ما څه عجیبه غونته کې اچار باندې کړي دي. پای کې څه دي؟ غمونه دي پکې او ګلونه دي پکې. یعنی زما ځان ګلونو ته رسومه، خو د غمونو د سمندر نه به تېرېږم. او دا د الله سبحانه وتعالی ضابطه ده چې څوک هم الله له رسېدل غواړي نو الله چا په اسانه نه دی موندلی. خلق پې تېر شوی د سرونو نه او خوله رانه خاطر په تشه خوله غواړي. څوک چې الله له ځي دی کو هر څه دی، کو پیغمبر دی او دی کو ولی دی او دی کو یو عام انسان دی، نو ضابطه د الله سبحانه وتعالی دغه ده چې دی به د سختو نه د مشقتونو نه تېرېږي. او چونکې دی الله له ځي نو الله خو ښایست دی، حسن دی. هلته خو بیا چې ورسې بیا د تمامو غمونو نه، د تمامو یرو نه په امن شي. خو رسېده ګران دي، هر سړی رسېدی نه شي ځکه چې لاره سخته ده. نو د الله سبحانه وتعالی دا لاره ولې سخته ایښې ده، دا ضابطه یې ولې داسې جوړه کړې ده؟ په کار ده چې یو انسان الله له ځي نو الله خو ښایسته دی. چې الله ښایسته دی نو الله ته چې کوم هایوې تلې ده چې دا هم ښایسته وی، بلکل اسانه وی. خو نه څه بل شان غونته کې چل دی، منزل ډېر ښایسته دی، لاره ورته بلکل ګډه وډه ده. دا ولې ده؟ ځکه چې الله سبحانه وتعالی خپل بندګان ازمي. چېرې د کې همت شته او که نشته، دی پرعزم دی او که نه دی، دی مستقل مزاجه دی او که نه دی، آیا دی په لږه یاره باندې، په لږ لالچ باندې او په لږ ستړې باندې دی زما نه په شا کېږي او که نه په شا کېږي. نو الله سبحانه وتعالی د برداشت ګوري، د قوت برداشت ګوري، د عزم او حوصله ګوري، د صبر ګوري. نو څوک چې الله له روان شي نو دته هم چونکې الله ښایسته دی خو لاره ډېره ګرانه ده. نو په دې لار کې ورته څه ولاړ دي؟ ډاکوان ولاړ دي، شکمار ولاړ دي، په دې کې درنده ولاړ دي، او هغه ټول زموږ په دې وجود کې دي او څه زموږ د وجود نه بار دي. یعنی نفس دی، شیطان دی، قوت غضبیه ده، قوت شهویه ده، او دغه رنګې زموږ کور کلی دی او زموږ ماحول دی، معاشره ده. نو د دې هر څه نه به ته لاس اوچتی او د دې ټولو مقابلې به کوې، ځکه دا غرونه دي. نفس غر دی، شیطان غر دی، قوت غضبیه، قوت شهویه غرونه دي. ستا لکه د انسان ښځه، بچي، د ده خویندې، وروڼه، د ده
کور کلی دا ټول غرونه دي. نو د دې هغه تودې سړی به بیا برداشت کوي. څوک چې په دې باندې صبر وکړي چې خبرم نه ده زما سفر الله طرف ته ده، انا لله و انا الیه راجعون. ځکه قرآن کې الله فرمایي که نه چېرې په چا باندې څه مصیبتونه راشي او دې مال را روان وي او دې دا ووایي چې موږ خو الله نه را روان شوي او الله له ځو، نو الله بیا فرمایي چې هم دا خلق چې دی په دې باندې زما شاباشی دی، په دې باندې زه مین یم او دا سیده په صحیح لار باندې را روان دي، ماله به راورسي. نو لار الله ته د تلو چې ده هغه سخته ده، د مشقت ده. د دې دپاره چې یاره انسان الله وپېژني، الله یې وپېژني چې یاره دا د کومې قبیلې انسان دی. نو ځکه ازمایښونه پرې راولي، دا د ازمایښونو ډکه لار ده. او چې څوک هم د دې ازمایښونو نه تیر شو نو بس الله له تلی دی. خو زما عزتمندو موږ د یاري ګناه موږ به سفر شروع کوو او دا سفر چې کله شروع کې نو دا ټولې غرونه او دا ټولې کندې کندرې پکې راځي، دا هر څه پکې دي، غله ډاکوان چکمار قاتلان درنده هر څه پکې دي، خو د دې نه به دې بچ کوي الله. او یقین وکړه چې د چا ټارګټ یا چا هدف چې دی اوچت وي نو دا ازمایښونه او دا قسې مېسې به ډېر وړې ښکارېږي. الله به دا هر څه وړه کې تر دې پورې چې خو دې ځان هم قربان کړي نو هغه ځان قربانېده ورته هم ډېر آسان شي. نو غني خان وایي چې ما عجیبه چاره اچولی دی، یعنې زما منزل څه دی او لار څه ده. الله ته سفر دی، په کار چې لار ښایسته وي، خو نه بس ګولونو لزمه او د غمونو نه تیریږم. په غوږونو کې شڼهار د ساز، د ګونګرو پانځیب او خندا اواز، ډوب مې زړه لټی بل څه نوی ساز، بل څه نوی سوز، بل څه نوی راز. غني خان وایي چې زما غوږونه اوري څه، زه په غوږونو باندې یو ساز اورم، زه په غوږونو باندې یو ساز اورم، هغې کې شڼهار دی د ساز او هغه شڼهار د څه دی د ګونګرو د پانځیبو د خندا. یعنې زه دغې ځای ته ولې ځم، زما نظر زما خیال ښایست ته ولې په توجه دی چې ما د هر طرف نه نظر اوچت کړی دی او صرف خپل منزل ته ګورم. نو هلته کې سازونه دي د ګونګرو د پانځیبو او د خنداګانو. خو چې کله زه اواز واورم، دغه د ساز د اواز واورم، نو څه چې نشي ډوب مې زړه لټی بل څه نوی ساز، بل څه نوی سوز، بل څه نوی راز. زما دا زړه هم دی هم داسې طبیعت لري چې دی هر وخت په تغیر باندې خوښ وي. لکه زړه ته په عربۍ کې څه قلب وایي، قلب اغستل شوی دی د انقلاب نه، انقلاب وایي بدلون ته. نو زړه ته ولې قلب ویلی شي په عربۍ کې؟ ځکه چې دی بدلیږي را بدلیږي. اوس یو ساز دی واورېدو ډېر به خوږي، خو را روان ساز به وی چې د دې نه نور ښایسته وی، نور خوږ وی. یوه سندره نغمه دې واورېده ته به وی چې را روانه دې نه هم ښایسته وی، خوږه وی. یو خوند دی یعنې یو څیز دی خوږ شی وخوړو، بل وی چې بل د دې نه نوی زیات خوږ وی. نو دا د انسان طبیعت دی. غني خان دې ته اشاره کوي که نه په یو نظم کې چې دا بچی د تغیر دی، یو حالت کې نه ټینګېږي. دا زړه چې دی دا د تغیر بچی دی، د قلب ځکه وایي چې دی په یو حال کې ټینګېږي نه. نو زه چې کله یو اواز واورم بیا زړه څه غواړي، هغه یو نوی ساز غواړي چې نه دې نه یو بل او مختلف ساز شي او په هغې کې زما دپاره یو نوی جذبه وي او د هغې په دغې جذبه کې یو نوی راز وي، د الله د طرف نه یو نوی پیغام وي ماته، او هغه یو پیغام ما چې نور راپاره کوي چې زه الله طرف ته نورم په منډو شم. ځکه خیال کې مې د باغونو رنگ او نصیب کې مې لاره د غرونو، ما د تورو ایرو نه جوړ کړی دی ځان له ښکلی تخت د خوبونو. غني خان تضاد ذکر کوي چې یاره د منزل زمونږ څه دی، تګ ورته کم یو دی، لاره کمه یوه ده. نو بیا په انسان کې الله سبحانه وتعالی داسې یو روح ایښی دی، هغې ته زړه وایي او قلب ورته وایي، هغه قسمه قسم څیزونه غواړي. بادشاه دی
نو غنی خان بیا وایي چې ځکه خیال کې مې د باغونو رنګ، ځکه خو زما په خیال کې د باغونو رنګ دی، د باغ نه د باغونو رنګ، یعنی هغې طرف ته تلو چې هلته کې هر څیز نوی نوی، نصیب کې مې لاره د غرونو او نصیب کې مې د غرونو لار ده، ځکه چې زړه روح چې دی یو لکه تګ غواړي یو څیز ته، خو دا لاره ولې خوږه شي، دا سفر ولې خوږ شي، نو ځکه چې د دې دا لار هغه شان ښایسته نه ده څنګه چې منزل ښایسته دی. نو دام الله سبحانه وتعالی په دې کې د الله طرف نه حسن دی. خو تاسو زه اکثر چې چېرته ښار ته ځم نو زه په دې غرونو باندې ځم، زما هایوې نه خوښه، اکثر زه په دې کلو باندې تېرېږم. دا ولې زړه غواړي چېرې ما داسې لارې ولیدلې چې هغه نوې نوې وي. نو غني خان وایي چېرې ځکه خیال کې مې د باغونو رنګ او نصیب کې لار د غرونو، زما په نصیب کې د غرونو لار ولې ده، ځکه چې زما په خیال کې د باغونو رنګونه دي. نو چې د باغونو رنګونه دي خامخا به نصیب کې لار د غرونو وي، د سختي وي. او ما د تورو ایرونو جوړ کړی دی ځان له ښکلی تخت د خوبونو، تورې ایرې لکه دا لرګي چې وسول شي ډکي نو هغه ایرې شي، بعض ایرې تورې، نو دغې تورو ایرو نه ما څه جوړ کړی دی ځان له مې ښکلی تخت د خوبونو جوړ کړی د ارمانونو، زما تخت یې د ارمانونو دی، یعنی ما د تورو ایرو جوړ کړی دی ځان له ښکلی تخت د خوبونو. زما لاره چې ده که نه دا تورې ایرې دي، څوک په دې باندې سفر نه کوي، په لاس سره راځي نه، چاته څه ښکاري نه، خو چې کله ستا خیال ګلورین شي، ستا نظر چې دی هغه تیز شي او دی هغه منزل وویني کوم منزل چې هر چاته په نظر نه راځي، نو بیا به د دقې تورو ایرو نه ته به ځان له د خپلو ارمانونو ښکلی تخت جوړ کړې. چېرې ځه دا لږ غونته کې لار ده، لږ غونته کې سخته ده، نو الله له به ورسم او هلته کې بیا د الله سره زه واصل یم او په یو تخت په د وصال ناست یم، خو په لاره کې څه دي سختې دي. زما عزتمندو غني خان دلته کې د منزل او د تګلارې د دې هغه تضاد بیانوي، ځکه چې قانون داسې دی، مثال بادشاه دی، نو د بادشاه چې کوم محل وي هغې ته خو ډېرې ښایسته لارې تلي، داسې نه ده چې د بادشاه محل ته په ځنګلو تېرېږي او په غرونو باندې به تېرېږي. اوس الله خو د بادشاهانو نه بادشاه دی، نو د ده معیت ته رسېدل ولې داسې په ګرانه ده؟ نو هغه ځکه چې الله سبحانه وتعالی فرمایي په قرآن کې دي چېرې څوک هم مجاهده وکړي، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، څوک چې مال راځي او په دې تګلاره کې د ستړي مشقتونه ازمایښتونه راشي او دې پې صبر وکړي او دې مقابله وکړي، نو زه ورته بیا د خپل ځان طرف ته د راتلو لارې کولاو کومه چې راشه دام ده ما ته راورسه، تر دې پورې چې ما ته راورسي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین. الله فرمایي چې دغه سړی دا کم چې را روان دی ماله او د باندې ازمایښتونه راله، سختې راله او دی پې صبر کوي، دا محسن دی، د په ځان باندې احسان وکړو او د په ما باندې هم احسان وکړو، ځکه چې زه د ده نه مینه غواړم او زه د ده نه غواړم چې دی ماله راورسي او دی زما منشا پوره کوي، ماله را روان دی، نو دی محسن دی. وان الله لمع المحسنین، زه د محسنانو سره یم، د هغې خلکو سره یم چې هغه حسن پرست دي، هغوی ښایستونه خورئ او ښایستونه خوښئ. زما عزتمندو دا د غني خان کلام و، خو چې ستاسو خوښ شوی نورو ته یې ورسوه، الله مو خوشحاله کړي.